نو ما درته ویل چې کله د حضرت فاطمه زهرا عمر 15 کاله ته ورسېدی، دې وخت کې د یا بعضې روایت 15 نیم کاله یا د 15 کاله 5 میاشتې 6 میاشتې د پیغمبر علیه صلات وسلام دستي د هغه بچې د نکاح په تلاش کې راورسېد. د ټولو څه مخکې اولنۍ رشته چې راورسېدله هغه د حضرت ابوبکر راورسېده، ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام د لوره سره نکاح کول د هغې د ځان دپاره یو نعمت عظما باله، او ځکه دا هغه بچی وه چې د جنت د زنانو سرداره وه، او دا هغه بچی وه چې پیغمبر علیه السلام د زړه ټوکړه بللې وله. د هغې څه وروسته دویمه رشته د نکاح دویمه مرکه چې راورسېده د حضرت عمر رضی الله عنه راورسېدل، لیکن پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې په عمرونو کې تناسب ته وکتل. د حضرت ابوبکر رضی الله عنه عمر دې وخت کې ډېر زیات، د حضرت عمر رضی الله عنه عمر ډېر زیات، او د حضرت فاطمه زهرا عمر دا 15 نیم کاله و، چونکې د دې مبارکانو د دې مبارکې سره په عمر کې ډېر تناسب نه و، نو پیغمبر علیه صلات وسلام هغې رشتو ته ډېر زیات اهمیت نه کوي ورش. درېیمه رشته چې څه زمانه بعد راورسېده د حضرت علي رضی الله عنه راورسېده. دې وخت کې د حضرت علي رضی الله عنه عمر 21 کاله او د حضرت فاطمه زهرا عمر 15 نیم کاله، چونکې د دې مبارکانو په عمر کې لږ تناسب ولو، نو پیغمبر علیه صلات وسلام دستي دا فیصله وکړه چې دا رشته زما د بچي دپاره مناسب رشته ده. د پیغمبر علیه السلام دا فیصله وکړه چې زه به خپله بچي حضرت علي رضی الله عنه ته په نکاح کې ورکړم. نکاح چیرې وتړل سوله؟ پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې بس په دغه ورځ باندې ناست. حضرت انس رضی الله عنه کوچنی بچی دی، د پیغمبر علیه السلام د کور خدمت کې انس یې راطلب کړي، ورته انس ورسه ابوبکر خبر کا، حضرت عمر خبر کا، عثمان خبر کا، زبیر خبر کا، طلحه خبر کا، او یو څه کسان د انصارو نور خبر کا، ورته دلته نکاح تړل کېږي راسي. نو هغوی ټول مسجد ته راحاضر سو، د لمانځه وخت دی، د لمانځه څه وروسته دستي اعلان وسو چې د پیغمبر علیه السلام د لور نکاح د حضرت علي رضی الله عنه سره تړل کېږي. او ما درته ویل نکاح چونکې عبادت دی او د عبادت دپاره بهترین ځایونه مساجد دي،